اکثر به تاسو یو خبر نوٹ کړی وي د شوګر مریضان د شکر مریضان کلم چې خوږ شي هغه ته زخم وشي هغه ټیکيږي نه بیا هغه ډیر کوشش وکړي غریبانان خو بیا هم هغه ځای نه ټیکيږي اوس دې نه به موږ ځان څنګه بچ کوو او د ټیکيږي ولې نه د دې وجوهات څه دي دې باندې تاسو پوهوم یو عام انسان که کله خوږ شي هغه ته که شکر نه وي شوګر نه وي نو هغه ډایرکټ دغه هغه ځای جوړیږي یا هغه کې جراثیم وشي هغه ځای ټیکيږي اوس که زموږ لاس خوږ شو اوس د دې مین وجه دی چې ستا کم ځای خوږ شي نو هلته به خامخا جراثیم وي دا خبره یاد وساتئ چې کم ځای خوږ شي هلته خامخا جراثیم اټیک کوي د انسان بدن کې خامخا جراثیم وي خو د دې جراثیم ختمولو دپاره اول ختمول څه شی دي جراثیم ختمول دي هغه نه پس هغه ځای ټیکېدل دي اوس ټیکایي څوک زموږ بدن کې امیون چې کوم سیل دي یا وایټ بلډ سیل یا موږ ورته سپینه وینه ووایو هغه ډایرکټ راځي دې ځای نه ګیره تاو کړي او دا ځای په ټیکېدو باندې کړي اوس د شوګر مریضانو ولې ټیکېږي ولې نه د هغه وینه کې ګلوکوز زیات وي شوګر زیات وي د هغه وینه کې شکر زیات وي چینی زیاته وي د هغې وینه کې ځکه هغه دې کار ته نه پرېږدي چې دا کار وکړي او دلته جراثیم ختم کړي دا ځای جوړ نو چې کله زموږ وینه کې چینی سي واشي که نه هغه سپینه وینه یا امیون سیل چې کوم دی هغه نه پرېږدي چې هلته کار وکړي نو زموږ هر ځای کې چې کوم ځای زموږ خوږ شي هلته خامخا جراثیم وي اوس جراثیم ختمېدل ډېر ضروري دي اوس د شوګر مریضانو کې ټول نه غټه مسله دا وي چې هغې ته بیا پته نه لګي پته ورته څنګه نه لګي اوس که موږ خوږ شو یا هغه خلک چې چاته شوګر نه وي که هغه چرته م خوږ شو هغې ته زخم وشو نو که هلته چرته م جراثیم په خورېدو باندې شو که نه نو موږ ته به ډایرکټ سخت درد کېږي اوس سخت درد چې موږ ته کله م شروع شي نو موږ ته به پته ولګي چې دا ځای خطرناک دی اوس د شوګر مریضانو کې کېږي داسې که هلته جراثیم کله سې واشي که نه نو هغې ته درد نه کېږي درد ورته ولې نه کېږي یا جوړېږي ولې نه یو خو سپینه وینه یا امیون چې کوم سیل دي هغه دلته کار نشي کولی دویمه خبره هغې ته درد نه کېږي درد په دې نه کېږي چې دلته څومره نروز دي هغه ډیمیج وي چې څومره سیګنل دي اوس چې یو عام انسان د سترګې کپټې کړي چې دلته یې زه ټچ کړم هغې ته پته لګېږي اوس داسې چې کله د شوګر مریضانو ته د شکر مریضانو ته که کله چېرته زخم وشو د هغې چې څومره نروز دي چې کوم پین سنسیشن دماغو ته وړي چې کوم دغه د خوږېدو ولا چې کوم سیګنل دي دماغو ته وړي چې دا ځای خوږ کوي هغه د دې دلته چې څومره م دي مړه شي نو چې کله مړه شي دې ځای کې که نه نو دلته بیا نه سپینه وینه کار کوي نه سیلونه کار کوي چې کوم دغه زخم جوړوي دا ټول بیا هلته کار نشي کولی اوس دې نه به موږ ځان څنګه بچ کوو اوس که د شوګر مریض وي اول خو هغې ته پکار دی هغې اکثر خپې ډېرې زیاتې خوږېږي خپې خوږ شي هلته زخم جوړ شي وړه زخم نه هلته ورو ورو غټ زخم بیا جوړ شي اوس به موږ ځان څنګه بچ کوو اول ټول نه ضروري شی چې کوم دی هغه دی چې کله تاسو کوم بوټان اچوئ که نه خامخا هغه ګورئ چپل اچوئ بوټان اچوئ اول خو چپل بالکل نه وي اچول پکار بوټان اچوئ خو بوټان هم چې کله تاسو جورابي وویستي بوټان هم وویستو خامخا خپله خپچې کوئ یو طرف بل طرف چرته یو ځای خو سور نه وي شوی که چرته سور شوی وي نو پوه شه چې دا بوټانو کې یا میخ راوتلی دی یا بل څه داسې شی دی چې زما خپې ته تکلیف رسوي ورو ورو یې ډیمیج کوي هغې نه پس هغې کې بیا زخم جوړېږي کوشش کوئ چې داسې ځای ته مه ځئ چې هلته اغزي وي یا نور داسې څیزونه وي چې هغه ستاسو په خوږ کړي خو که چرته مو زخم جوړ شو انسان دی غلطي بالکل کیدلی شي اوس که زخم چرته م جوړ شو هغه سړي ته چې د هغه شوګر دی یا د هغې شکر دی زخم جوړ شو ډایرکټ ډاکټر سره کنټیکټ کوئ ډاکټر ته وایي چې دا زخم دی هغه کیدای شي انټي بایوټیک وي یا داسې ګولیانې درکړي چې هغې سره بالکل دا څیز ریکور شي دریم څیز لمدوئ به دا نه دا زخم بالکل مه لمدوئ که چرته م لوند شو هغې نه پس ډایرکټ صفا کپړې سره دا وچوئ بینډیج خامخا ورته کوئ چې کوم ځای خوږ وي ډاکټر چې کمې ګولیانې درکړي کمې دوایانې درکړي هغه خامخا اچوئ بالکل مه میس کوئ پروپر بینډیج صفا کول خیال ساتل د دې سیز ګولیانې دوایانې استعمالول دا ډېر ضروري وي ضروري ولې وي که چېرته هم د دې خیال تاسو ونه ساتلی انسان ته اکثر درد نه کېږي شوګر کې ما درته وویل نو بیا خدا نخواسته څه کېدلی شي که چېرته ګوتې کې زخم درته وشو دا پیلوېدلی شي که چېرته نه ټکېدو ډېر زیات شو نو بیا ګوته کټ کول هم د دې نو د دې وجې خیال کول انتهایي زیات ضروري وي مهرباني